السلام علیکم ملګرو، هیله لرم تاسو په راته جوړ روغ یاست. ملګرو په نن ویډیو کې به ستاسو د طریقه وښیم چې تاسو څرنګه خپل د ویډیو د ام بي سیز کم کړئ. یعنې تاسو ویډیو چې کله له سکرین شاټ اخلئ مثلا د موبایل له سکرین څخه، نو ستاسو د ام بي سیز ان تر 50 شپېته اویا سل ان که فل ایچ ډي تر 400 پورې رسیږي ملګرو. نو تاسو نن دا طریقه کوم چې تاسو په څرنګه د ویډیو د ام بي سیز کموي او یوټیوب ته اپلوډوي تر څو ستاسو دا ستونزه حل شي او تاسو څخه ام بي ډېره نه خوري. نو راځو ملګرو د ویډیو په طرف کوم چینل نه سبسکرایب کړئ ملګرو، چینل سبسکرایب کړئ او سره څنګه د زنګولي نشان هم ضرور آن کړئ تر زه هر نه ویډیو اپلوډ کوم ولا ټول مخکې تاسو ته ورسیږي. ملګرو ویډیو نه لایک کړئ، ویډیو سره لایک کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ. راځو د ویډیو په طرف. ملګرو زه تاسو ته یو اپلیکیشن وکړم، تاسو به هغه ډاونلوډ کړئ خپل موبایل ته او بیا تاسو طریقه وکړم چې څرنګه تاسو خپل د ام بي سیز پې کم کړئ او یوټیوب ته یې اپلوډ کړئ تر څو ستاسو څخه د 100 او د 200 ام بي په ځای باندې 8 15 2 یا 3 ام بي وخوري ملګرو. نو راځو ملګرو دلته زه به تاسو د اپلیکیشن ملګرو نو زه به تاسو ته میخانیک ملګرو د ویډ کمپیکټ نو ملګرو دا اپلیکیشن به تاسو خپل وښ ته ډاونلوډ کړئ. موږ ته تاسو کولای شئ تاسو پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. راځم زه دې تاسو ته ملګرو طریقه کوم ویډ کمپیکټ ته راځم ملګرو، په دې باندې زه کلیک کوم. ملګرو دلته به دا سکایپ کوئ. نو ملګرو دلته تاسو ته ډېرې اپشنې درکوي ملګرو، دا شپږ 15 اپشنې دغه ته نور هم یعنې نورې اپشنې هم شته. په دې باندې تاسو مثلا کولی شئ ویډیو مثلا ام پی 3 کې هغې کې اوته واړوئ، زنګ ته واړوئ ملګرو، هلته نورې طریقې شته ملګرو. تاسو په دې ځای باندې کلیک کوئ، زه به تاسو ته نښاني کړم که تاسو غواړئ چې ویډیو سیز مو کم کړئ. دغه ځای ملګرو، دغه ځای دا بیټیج کمپیریسیون نو ملګرو په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. دا صحیح ده ملګرو، نښاني شو تاسو ته به دا معلومیږي ویډیو کې وزاره ځای درته نښاني کوم ملګرو. نو راځئ په دغه به کلیک وکړو. دلته دلته ملګرو چې لوډینګ شي نو دلته ماته ملګرو یو اعلان راغی، دا اعلان زه لرې کړم مزاحمت اعلانونه ملګرو. نو زه به دا اعلان لرې کړم. نو ملګرو دلته زه یوه ویډیو راکړم سمه تاسو لپاره. ما مثلا اوس زه داسې ویډیو نه لرم چې ما خپله له سکرین اخیستې، مثلا داسې بله ویډیو راکړم چې لیکي دې ویډیو ملګرو دا تاسو ما یو څو ویډیو کمپرس کړی دی. نو زه ملګرو تاسو ته یوه ویډیو راکړم چې د ویډیو سیز غټي دا ملګرو دا ویډیو دا مثلا 25 ام بي 142 ام بي او لري 25 ویډیوګانې ملګرو. دلته زه یوه داسې ویډیو راکړم، دلته راځم ملګرو تاسو کتلی شئ چې دلته دا ویډیو راکړم. د دې ویډیو سیز زه به تاسو ته نښاني کړم ملګرو. د دې ویډیو سیز ملګرو تاسو لیدلی شئ 3.950 ام بي ده ملګرو، تاسو لیدلی شئ صحیح ده د دې ویډیو ولې دا په موبایل باندې شوي. نو زه راځم دې سیز کموم، دا به تاسو دلته کلیک کړئ ملګرو، دلته به یې نیکسټ کړئ صحیح ده. کله چې تاسو نیکسټ دلته تاسو ماته دوه اپشنې اوس راکړي دي ملګرو، یوه کې 9.23 ام بي ده او بل کې 14.8 ام بي ده. نو په دې کې به ویډیو خپل هغه څرنګه بیا کمپیر شي، بیا ویډیو کله لیکه شي ام بي کته $2 لاړه شي، کله لیک زیات. نو ملګرو تاسو لیدل یو 950 او 9 ام بي ډېر فرق دی سره 3.950 ام بي ملګرو پورته وینئ دا ویډیو. نو ملګرو زه به راځم په دې دوم باندې به کلیک وکړم. تاسو پر یو باندې کلیک کوئ ملګرو. ملګرو که تاسو د سکرین شاټ اخیستی له هغو څخه مو سکرینه چې مو تاسو ریکارډ اخیستی نو ملګرو د هغې ویډیو ته بیا سیز ته 4-5 اپشنې درکوي چې پر یو باندې ستاسو زړه یو باندې کلیک کړئ. نو راځه دلته بیا زه کمپیرسون نه وکړم، کمپرسینګ مې کوم ملګرو. دلته ملګرو دلته فیضی روانه شوله، لږ څه به ویډیو ونیسي، زه به تاسو ته ټوله طریقه وکړم ملګرو. نو ملګرو دا ویډیو مو تاسو وکتله. نو ملګرو د ما ویډیو ملګرو کمپرس شوله، تاسو خپل هم لیدلی شئ هلته 3.950 ام بي ده صحیح ده ملګرو. تاسو پورته لیدلی شئ هغه پورته نوې ویډیو ده، اوریجنل ویډیو ده، پیپوس اصلي ویډیو ده او دا لاندې ویډیو ما کمپرس کړې ده ملګرو. نو دا 14.14 ام بي ده. څومره فرق یې وکړو ملګرو، که ستاسو د 3.9 ام بي یوټیوب ته اپلوډ کړئ نو ستاسو د انټرنیټ پکیج ښه مصرفېږي او که 14 ام بي ملګرو نو هغه بیا کم ام بي خوري. دا ویډیو چې ملګرو دا ام بي 14.14 ام بي سوله، دا ویډیو د ما غټه ده 10 منټه ده فکر کوم. نو ملګرو که موږ تاسو یوټیوب ته ویډیو اپلوډوئ یا 15 منټه یا 4 منټه یا 3 منټه ان تر 6 منټه رسیږي ملګرو. هلته تاسو 4-5 اپشنه درکوي چې تاسو یې په 2 هم درولی شئ، 5 هم درولی شئ، په 7 هم درولی شئ. په هر څو باندې تاسو ملګرو خالي فقط
فول ایچ ډي ویډیو هلته تاسو ملګرو چې هر رقم ویډیو تاسو هغه رقم جوړه کړئ که فول ایچ ډي که اس ډي نو ملګرو فرق نه کوي دلته ویډیو هماغسې صاف وي فقط د ام بي سیزې کمیږي نو ملګرو دا ویډیو کوم ویډیو خوښه شوې نو په مخکې له ملګرو سره شیر کړئ.